د مهمو خبرونو سرټکی. ابروگیری آخری سفارت ایران در کابل ستودنی است و بسیار واضح موقف آن کشور را واضح می‌سازد. د افغانستان په اړه د ایران له دریځ د اسلامي امارت هرکلی ویل کېږي د اسلامي امارت پر وړاندې د اسلامي جمهوریت پالیسي مثبت او د ستاینې وړ ده. مخکې له دې په کابل کې د ایران مرستیال سفیر ټینګار کړی و چې اسلامي جمهوریت د اسلامي امارت مخالف هېڅ ډلې ملاتړ نه کوي او ثبات امنیت او له افغانستان سره د اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو او سیمې په ګټه ګڼي. د امید سبز کابل خرګوټي اماراتي اعلان کېدل. د اسلامي امارت د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د امید سبز خرګوټي کې 1549 جریبه ځمکه چې د کابل په حاجي نبی خرګوټي هم پیژندل کېږي د یوې ځانګړې محکمې لخوا د شرعي پریکړې پر بنسټ د اسلامي امارت د ملکیت په توګه تایید شوې ده او د ځمکو د غصب مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو کمیسیون د دې پریکړې د پلي کولو مسؤلیت لري. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست او د جګړې او خبرو اترو متضاد روایتونه. د امریکې ولسمشر وویل چې له ایران سره به خبرې اترې د دوشنبې په ورځ پیل شي خو تهران وویل چې د دوشنبې په ورځ د خبرو اترو د بیا پیلولو پلان نه لري. د ټرمپ پر وینا ایرانیان د هغه له سخت برید ویره لري او د دې د لغوه کېدو غوښتنه کړې خو اسلامي جمهوریت یو ځل بیا د هرمز په تنګي کې په بیړه یو برید وکړ. سلامونه له یک تلویزیون د شپې 2 بجو خبري ټولګي ته خراق نن دوشنبه د زمري یا اسد 12مه چې د اگست دریمې سره برابر ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي ویلي چې د دې ولایت خلک باید د امنیتي پالیسیو قرباني نشي او د نامنۍ زیاتوالی ښیي چې د پاکستان د امنیتي پالیسیو بیا کتنې ته جدي اړتیا ده. نوموړي ټینګار کړی چې پوځ باید په خپلو اصلي امنیتي دندو تمرکز وکړي نه په سیاست. له بل خوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخواني دایمي استازي شمشاد احمد خان هم د اسلام آباد پر امنیتي پالیسیو نیوکه کړې او ویلي دي چې حکومت باید د هیواد کورنۍ امنیت ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف او د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي ترمنځ اختلافات هم د هیواد په واکمن جوړښت کې د ژور بحران نښه بلل کېږي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي په یوه تازه غونډه کې ویلي د خیبر پښتونخوا خلک باید د بیلابیلو امنیتي پالیسیو قرباني نشي. افریدي ویلي په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ زیاتېدو دا ثابته کړې چې د اوسنۍ امنیتي تګلارو بیا کتنې ته اړتیا ده ځکه هغوی چې باید د هیواد پوځي ساتنه وکړي سیاست کوي. जिनका काम है पाकिस्तान में अमन बहाल रखना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हिफाजत करना, वो सियासी इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं तो सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा. जिनका काम है अवाम को तहफ्फुज देना, वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम लाकर अदलिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं. د دې ایالت خلک باید د بیلابیلو امنیتي پالیسیو له امله زیانمن نشي. که ډالر ګټي او یا په بهر کې ټاپوګانې اخلي وایي اخلي خو زما د خلکو د ژوند ارزښت مه ټاکئ. په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ زیاتوالی ښیي چې د پاکستان امنیتي تګلارو ته بیا کتنه اړتیا ده. هغه کسان چې د هیواد د پوځي ساتنې مسؤلیت لري باید پر خپلو اصلي دندو تمرکز وکړي او سیاست ته داخل نشي. जिनका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करना, वो किसी और की तरफ देख रहे हैं. जिनका काम है पाकिस्तान में अवामी मैंडेट की हिफाजत करना, वो हाजी टेका खान कभी एक को एक सूबा दे रहा है, कभी दूसरे को दूसरा सूबा दे रहा है. तो अगर फर्ज करें ऐसे चलेगा तो सिस्टम तो कोलैप्स होगा ना. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخواني دایمي استازي شمشاد احمد خان د پاکستان د حکومت پر امنیتي سیاستونو نیوکه کړې او ویلي چې اسلام آباد باید له خپلو پولو بهر د امنیتي رول تر لوبولو مخکې د هیواد دننه امنیتي ستونزې حل کړي. پاکستان د خلیج دوو هیوادونو د امنیت لپاره روان دی خو تر ټولو لومړی باید د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي.
پاکستاني چارواکي تل د هند نوم د خپلو کورنیو نیمګړتیاو د پټولو لپاره کاروي او هر وخت وایي چې د هند فتنه راغلې ده او د هند په نوم غواړي خپلې ټولې کمزورۍ او ناکامۍ پټې کړي. امنیتي ستونزې یوازې د بهرنیو عواملو پایله نه ده بلکې د ډیرو بحرانونو ریښې د هیوادونو په کورنیو ستونزو کې دي. نوموړي ویلي ترهګرۍ هغه مهال رامنځته کېږي چې حکومتونو د خپلو خلکو اساسي اړتیاوې پوره نه کړي. د نوموړي څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې د پاکستان حکومت د امنیت، اقتصاد او حکومتولۍ په برخو کې د دغه هیواد اوسیدونکو مخالفانو او شنونکو له سختو نیوکو سره مخ دی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان دفاع وزیر د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر سره ښکار په ښکار شوی. خواجه اسف وایي د پاکستان کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د حکومت تر ټولو ځواکمن وزیر دی او په ډیرو مواردو کې ان تر لومړي وزیر هم حساب نه ورکوي. نوموړی وایي که محسن نقوي اوس په خپله وایي چې اوسنی نظام ناکام شوی نو باید موږ هم کورونو ته ولاړ شو. پر همدې موضوع د بحث په تړاو سره د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ را سره دی. اندړ صاحب تاسو ته ښه راغلاست. نومره به لومړۍ پوښتنې ته په پاکستان کې د ناامنۍ اصلي عوامل څه دی او تر ټولو لویه ننګونه څه ګڼل کیږي؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه اغلې ګلسوم بهرام تاسو ته او خپلو لرو برو افغانانو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. علیکم السلام. مننه کوم. ګورئ دا خو واضح خبره ده که موږ د پاکستان په دغه پروژې حکومت کې چې اوس په دې جغرافیه کې کوم قومونه میشت دي ټولو مشران هم دا نارې وایي چې فوج ظالم ده، فوج په لوی لاس جګړه راولي، فوج خلک زوروي. همداسې استخبارات که هغه دیني عالمان دي هم موږ لیدل چې غږونه یې جګ کړل، که سیاسیون دي هم غږونه جګوي. او اوس چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ښاغلي افریدي هم دا غږ جګ کړی دی، خو موږ وینو چې نړۍ هم ورباندې پوهېږي. حتی دوی خپل استازی شمشاد خان چې ویلي دي پوز باید خپل پالیسي تغییر وکړي او یا هم په لوی لاس جګړه راولي. د حکومت په سیاست کې دوی لاسوهنې کوي. د حکومت سیاست خو په دې 9 کلونو کې د فوج په لاس کې ده. هر حکومت چې زړه سي ورانوي، هر حکومت چې زړه سي لومړی وزیر ورته تبعید کوي، راځوړندوي، په دار کوي او زندان ته اچي. نو د دې په خاطر چې دا یو غلامه اجیره اردو ده، دوی ټول واک د همیشه د فوجانو په لاس کې. اوس چې عاصم منیر لیوني په توګه هڅې کوي چې په نه یوازې پاکستان کې ناامني راولي، هلې ځلې شروع کړي، بلکې غواړي چې په سیمه کې بیا په ځانګړي ډول زموږ په ګران هېواد افغانستان کې باید ناامني دغه سرپرستري امنیت نه پوهېږي. نو د خیبر پښتونخوا یا د محکوم افغانستان د ټولو وګړو لپاره موږ تل وړاندیزونه کړي دي چې دا په یوازې په نیوکو نه کوي، ځکه دا غلام ده او څه چې بادار ته وایي هغه پلانونه په تاسو باندې تطبیقوي. ښه به دا چې د دوی مقابل کې لکه بلوچستان د جهاد اعلان وشي، دوی نه د خپل وزیر اعلی، نه د خپل دیني مشر، نه د خپل ښه سیاستوال خبرو ته غوږ دي، بلکې دا پنجابی چې ورکه راغلی دی یوازې د دوی سره باید د ټوپک په ژبه وغږېږي او کاږه خوله تل په سود جوړه شوې ده. دوی ته باید ځان آماده کړي چې دوی سره وسلوال پاڅونونو کې انقلابونه راولي. که نه دغه 9 کاله همدې فوج په دوی باندې ظلم کړی، ناامني راوستلي، راز تورستي ډلې جوړوي، بیا بیرته هماغه هم وژني او په سیمه کې خلک هم وژني تر څو له خپلو بادارانو پیسې واخلي. د اسلام آباد امنیتي او سیاسي تګلارې هم د روان ناامنۍ په زیاتېدو کې رول لري؟ ولې نه؟ دا ټول په پلان سره مخکې ځي. ډېر زیات داسې ډلې دي ټپلې دي مخکې مې چې فوج او استخبارات جوړوي، غواړي په سیمه کې ناامنۍ راولي. ځکه چې اول په پښتونخوا کې دوی کوشش کوي چې هغه ډلې ځای کې بیا هلته عملیات شروع کړي، بیا هغه ډلې افغانستان ته رالېږي. همداسې مرکزي اسیا هېوادو ته ډېر پلانونه دي. همدا اوس په دې پروژه‌یي غلام د انګریز پر کټي حکومت د چې پاکستان په نامه ده، په حقیقت د چټلستان ده، د چچن لپاره، د یوغوریانو د چین لپاره، د ازبکانو، د ترکمنانو، حتی اوس قزاقانو قرغیزستانیان هم پیدا کړي، هلته کمپونه دي روزي او رالیږي. همداسې زموږ لپاره خو په بلوچستان او په کوټه کې همداسې په وزیرستان کې ځانګړي کمپونه جوړ کړي، داعش په نامه خلک روزي رالیږلي، خو مخه یې ډب شوی ده. دا یوازې
د دوی پالیسي د خپل هیواد په ضد نه ده بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره ځکه چې دوی د امریکا او انګریزانو سعودي عربستان پیسې اخلي غواړي چې په افغانستان کې بیا هم وینې وبهیږي او په افغانستان کې جګړه وي په افغانستان کې د دوی نیابتي جګړې راشي تر څو روسیې ته سرخوږی جوړ کړي چین ته ایران ته هند ته دا ټول هغه د مرکزي اسیا هېوادو ته چې دوی غواړي جنجالونه ورته را پیدا کړي او د افغانستان د ایران د دې د ګاونډیو هیوادونو سربیره دلته په کور دننه هم په دوی باندې زیاتې توندې نیوکې کیږي او په دې وروستیو کې د نظام د اصلاحاتو بحث هم زیات شوی دی. تاسو د دې اصلي لامل په څه کې ګورئ؟ بیا یادونه کوم اصلي لامل یې همدغه کرنیلان جنرالان دي، همدغه غلامان دي چې د انګریزانو د امریکا او د سعودي عربستان په اشاره باندې دوی په خپل خلکو وحشت کوي تر څو د دغه وحشت نتیجه داسې چې د ترهګرۍ زیاته سي، نور هیوادو ته موړي، چین ته سرخوږی جوړ کړي، هند ته تاسو ولیدل چې تېر کال دلته له هند سره جګړه وه، دوی هلته چاودنې وکړلې. دا ټولو کې د پاکستان لاس ته په افغانستان کې چې کومې کړنې روانې دي همدا اوس تش په نامه ځینې جبهې دي، نه پوهېږم چې ازادۍ ده متحده ده مقاومت ته داسې فیسبوکي جګړې دي جبهې دي. دوی د پاکستان د ټولو دغه کرګړن دیکتاتور پوځي رژیم لاس ته کې دوی هر هېواد ته د خپل بادار په امر باندې دوندر صاحب دلته خپله د پوځ ویاند هم څو ورځې وړاندې احمد شریف چودھري هم ویلي چې باید یو صحیح نظام یا داسې اداري مدیریت رامنځته شي تر څو ستونزې حل شي. بیا دلته تاسو څه فکر کوئ آیا د پاکستان پوځ او نور لوړپوړي چارواکي دې پایلې ته رسېدلي چې په امنیتي او سیاسي جوړښت کې اصلاحاتو ته اړتیا شته ده که هسې د نمونې په شکل باندې دوی دا وړاندې کوي؟ ګورئ هلته استخبارات دومره قوي دي چې یو وزیر همداسې دیني عالم سیاستوالې بدون د استخباراتو له دکتې نه خبرې وکړي یا غږ جګ کړي. که غږ جګوي هغه خلک چې په خپل سره غږ جګوي هغه موږ ولیدل که مفتي وو او که قاضي وو که همداسې جنرال وو که سیاستوال وو هغه ټول ټارګېټ شول او مشران ټول ټارګېټ شول ووژل شول. دا خلک چې اوس غږونه جګوي دا غواړي وخت سوځنو کړي د خلکو ذهنیتونه بدل کړي او داسې وایي چې یعنې دلته خلک شته چې غوښتنې کوي په حقیقت کې هېڅ هم نشي کولی. غلام وي دوی قانون اساسي قانون چې دوی آیین ورته وایي هغه انګریزی ده چې په هغه کې بدلون رانشي او یو قوي قانوني او همداسې اسلامي حکومت هلته رانشي. د دوی به همدغه لوبې روانې چې یو به یو چېرته غږ جګوي او نور به بیا د امر د عملیاتو ورکوي، خلک ټارګېټ کوي، زندانونه یې له ولسونو ډک دي، یوازې له افغان کډوالو نه بلکې د خپلو هغه پښتنو بلوچانو د زندانونو ډک دي، ماشومان پکې ورکېږي، انسانان پکې ژوندي ورکېږي. دا تاسو د مظاهرې نه ګورئ چې د بلوچانو او د دې پښتنو چې عکسونه یې مخکې ویلي لادرک دا چې دي دا ټول سیاسیون دي، دا ټول خلک چې ازادي غواړي حق غواړي حکومت نیوکې کوي دا ټول ورک دي ژوندي. 10,000 تنه په 2010 کال کې له وزیرستانه بولي دي نارینه ورکې، 15,000 تنه ښځې زموږ خویندې چې د ټولو پښتنو ناموس ته دا ورکې دي، 1 لک یې ووژل، همدومره بلوچان څومره ورک دي. دا دیکتاتور رژیم ده چې دې ورکه راغلی ده او دا باید له منځه یوسي. د نړۍ له هغه بشر دوستو خلکو نه دا ادارې خو موږ نه منو، دا حقوق د بشر ټول درو دي، ټول د همدغه ورسره همکاري دي. د نړۍ میډیا چې همدا اوس د دوی خپل استازی شمشاد خان په ملګرو ملتونو کې غږ جګوي او د نړۍ میډیا نه راځي، د نړۍ د بشر حقوقو ادارې په دې حکومت باندې نیوکې نه کوي. د بشر دوست انسانانو د موږ له لاره چې په محکوم افغانستان کې یا په دغه درجنه جغرافیه د چټلستان کې باید د انسانانو داد ته راورسي، انسانانو غوښتنې ته راورسي. د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې نړۍ مننه کوم. کور مو ودان. اوس هم راځو د خبرونو دوام ته. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوي د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی او دا دریځ د ستاینې وړ بللی. مجاهد وویل چې د افغانستان په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د پالیسۍ په اړه د مرتضوي څرګندونې یو مثبت او د ستاینې وړ دریځ دی او هیله څرګنده کړه چې دا ډول چلن به د کابل او تهران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ د پیاوړتیا لامل شي. د خبرګون وروسته له هغه راځي چې په کابل کې د ایران مرستیال سفیر سید حسن مرتضوي ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي امارت مخالفې ډلې ملاتړ نه کوي او ثبات او امنیت او له افغانستان سره د اړیکو پراخول د دواړو هیوادونو او سیمې
په ګټه ګڼي. شما اظهارات سفارت ایران در کابل را شنیدین. آنها موقف بسیار واضح داشتند در این مورد و ثابت کردند که موقف ایران موقف مردم افغانستان است. هیچ کس طرفدار جنگ در افغانستان نیست و به نام مختلف کسی که آشوبگری میکنه و یا دامن به ناامنی میزنه محکوم است و جمهوری اسلامی ایران هم دیگه درک کرده که امنیت منطقه ثبات منطقه‌ای مهم است و امارات اسلامی افغانستان توانسته که امنیت افغانستان را تامین بسازه و این بخیر تمام منطقه است. موقف گیری آخری سفارت ایران در کابل ستودنی است و بسیار واضح موقف آن کشور را واضح می‌سازد. له تاسې خپل ټول همکاران په مننه سره زموږ د شپې 8 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.